ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، د بازار خپرونې د ښه راغلاست نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه مهم موضوع بحث هم لرو، خو پیل کې د خبرونو سرټکي. د ډالرو ټیټې بیې او د توکو کمساری لوړ قیمت. د ټولو نیوز موندنې ښیي چې تېرو شپږو میاشتو کې $1.06 ښکته شوی، خو د توکو نرخونه له 100 تر 0 افغانیو لوړ شوي دي. د افغان ترانس پروژې پر سر د کابل او تاشکند هوکړه. دا هوکړه د پاکستان او ازبکستان بین الحکومتي کمیسیون 10مه غونډه کې شوې. کابل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د وچې میوې محصولاتو کې زیاتوالی او د سوداګرو پر مخ پرتې ستونزې. تیر کال دغه محصولات د وړم کال په پرتله زیات شوي، خو سوداګر بانکي او ترانزیټي ستونزې د دوی پر وړاندې اساسي خنډونه بولي. او د مالګې ترکانه د سختې لارې د اسانولو هڅه. کانون او پټرولیم وزارت وایي له دولت آباد تر اندخوی پورې د غځېدلي سړک د قیره چونې چارې پیل شوي. پر دغه سړک $15 میلیونه لګښت راځي. یو ځل بیا ستړي مه شئ، زه بېنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت بهر ته افغان کارګرو د لیږد په برخه کې د پرمختګونو خبر ورکوي. د یاد وزارت د بیان په وینا افغانستان په دې برخه کې له قطر سره هوکړې ته رسېدلی، له ایران سره خبرې روانې دي او د اسلامي امارت ډیپلوماټیکې هڅې له روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او عمان سره دوام لري. د سره جوخت یوه روسي چارواکي ویلي چې په تېرو 3 کلونو کې نږدې 200 د افغانستان وګړي د مسلکي کاري ځواک په توګه روسیې ته داخل شوي دي. سره له دې چې د هیواد په بازارونو کې د ډالر بیه راکمه شوې او نږدې 4 افغانیو ته رسېدلې، خو وړو وریجو او غوړیو بیې لوړې شوي دي. د ټولو نیوز د موندنو پر بنسټ په تېرو نږدې 2 میاشتو کې د هیواد په بازارونو کې د $1 بیه له 20 افغانیو څخه 4 افغانیو ته راټیټه شوې، خو د لومړنیو خوراکي توکو بیې له 100 څخه تر 0 افغانیو او ان تر هغې زیاتې شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه ټینګار کوي چې د بیو لوړوالی یوازې له ډالر سره تړاو نه لري، بلکې نور لاملونه په ځانګړي ډول سوداګریزې او ترانزیټي ستونزې هم په دې بهیر کې رول لري. د کانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د فاریاب له دولت آباد ولسوالۍ څخه تر اندخوی مالګې کان پورې د سړک جوړولو او قیره چونې کار د $15 میلیون امریکایي په لګښت د یوې قراردادي کمپنۍ له لوري پیل شوی. د مسؤلینو په وینا دا پروژه به تر 1.5 کال پورې په معیاري ډول بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د یاد وزارت مسؤلین په هیواد کې د مالګې د کانونو تولید د پراختیا او استخراج ظرفیت د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یوې آذربایجاني رسنۍ د ازبکستان د پانګونې، صنعت او سوداګرۍ وزارت له قبله راپور ورکړی چې دغه هیواد له پاکستان سره د افغان ترانس ریل پټلۍ د پروژې د چارو پیل پر سر هوکړې ته رسېدلی دی. د راپور له مخې دا هوکړه د پاکستان او ازبکستان د بین الحکومتي کمیسیون په 10مه غونډه کې چې د سوداګریزو، اقتصادي او عملي تخنیکي همکاریو په برخه کې جوړه شوې وه ترلاسه شوې ده. تر دې وړاندې د دې پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو هوکړه لیک د روان مریض کال د چنګاښ میاشتې په 22مه په کابل کې د ټولګټو وزارت، د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت او د پاکستان د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. له دې سره چې اوس مهال غلې دانې په عصري وسایلو وړه کېږي، خو لا هم د خوست ولایت په ځینو سیمو کې په دودیزه بڼه او د اوبویزو ژرندو پر مټ وړه کېږي. دا مهال خوست کې د ګوتو په شمېر څو ژرندې پاتې چې د ځینو عمر یې 300 کاله بلل کېږي او نور یې د نه پاملرنې له امله له منځه تللي دي. دا د خوست ولایت په موساخېلو ولسوالۍ کې 2 هغه ژرندې دي چې له تېرو شاوخوا 300 کلونو راهیسې څرخ نه دی درېدلی، خو دې ولسوالۍ کې لسګونه اوبیزې ژرندې وې چې د اوبو نشتون او نه پاملرنې له امله له فعالیته لوېدلې دي. 80 کلن سراج الدین چې له کلونو راهیسې د دې ژرندې چارې سمبالوي وایي شته ژرندې هم د سیلابي اوبو او تخریب له ګواښ سره مخ دي. ژرندې والا ښې ډېرې وې، شپږ ژرندې پیرونو کې کوزې وې، 4-5 ژرندې په زغلان کې وې. دا ټولې اوس ایمان نالوډې خلک نسبتدور شول، لږه پیسهدوره شول. هغه قسم یې پرېښو، موږ غریبان یو، موږ دلته خپلې ژرندې اوس جوړوو، دا قسم کوو.
د خوست مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبیزو ژرندو اوړه له بازاري هغو خوندور او له دې امله له خورا لرې سیمو او ځینو ولسوالیو هم غلې دانې ورته راوړل کیږي. دوی د شته ژرندو د خوندیتوب او په بنسټیز ډول یې د جوړېدو غوښتونکي دي. دغه 300 کیلو ژرندې دي، دا مخکني خلکو جوړ کړي دي. موږ د هیله کوو د مؤسسو نه، د حکومت نه، دولت نه چې موږ ته یې پخې کړي، په سمټو کې جوړې کړي چې تیږې یې نه سي، سیلاب یې نه سي، د خلکو ډېر تر خوشحال شي. سیلاب دغه ژرندې امکان لري چې د څومره نوره ژرندې بندې شوي دي، شنډې شوي دي، او کیدای شي دغه هم شنډې شي. ولې ځکه چې دغه سیلاب د لاسه، دغه سیلاب اول د اوبه یغې خواته وي، 15 متره یغې خواته، اوس د سیلاب داسې ورو په ورو راځي دلته. د خوست ولایتي اداره هم مني چې د ولایت کې د ګوتو په شمیر اوبیزې ژرندې پاتې او پر خوندیتوب یې ټینګار کوي. هلکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوبیزې ژرندې کلونه مخینه لري، د دوی خوندیتوب ته د خوست ولایت مقام ژمن دی. په خوست کې اوس یوازې د ګوتو په شمار دغه ژرندې پاتې دي. موږ د دوی څښتنانو ته ډاډ ورکوو چې که چېرته دغه ژرندې د ګواښ سره مخ وي، کولی شي چې د خوست ولایت مقام ته عریض شي تر څو د عرضپاڼې پر بنسټ دوی د تخریب له ګواښ څخه وژغورل شي. له لوړې ارتفاع را بهیدونکي کافي اوبه د ژرندې لاندې لرګین څرخ څرخوي او بیا غلې دانې په یوه ځانګړي هنر د دوو تیږو ترمنځ سولیږي او دا اوړه ترې لاسته راځي. یوه ژرنده په 24 ساعتونو کې شاوخوا 100 منه غلې دانې اوړه کوي چې هر منې 7 کیلوګرامه کیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه اخلي. عطاالله عمري کندهار کې راستنو شویو کډوالو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل پر مهال ویلي چې ګاونډیو هیوادونو په جبري توګه د افغان کډوالو په ایستلو سره وښودل چې د ښه ګاونډیتوب اصل ته ژمن نه دي. د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر کندهار کې راستنه شوو کډوالو ته د غنمو مرستې د پیل پر مهال ویل چې ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو له لسیزو کوربتوب وروسته افغانستان ته د هغوی د جبري ستنونې بهیر په دې نیت پیل کړ چې پر افغان حکومت سیاسي فشار راوړي، خو بریالي نسول. متاسفانه دغه بخش څخه د مهاجرینو ایستل موضوع یو سیاسي یو فشارو د ظلم و ستم و جبر و اکراه په طریقه ورڅخه کار واخیستل شو. کاشکې دغه نه وای سوی. د اسلامي امارات د کابینې دغه غړي له ګاونډي هیوادونو وغوښتل چې د ښه ګاونډیتوب اصل ته ژمن پاتې سي. بل خوا راستنه شوي کډوال هم د ګاونډي هیوادونو پر ځای په هیواد کې اوسنی ژوند حساب بولي. بسیار خوب کار است، بسیار کار جالب است. امارات اسلامی ما بسیار خوشحالیم که به مهاجرین کمک میشه. ناخواسته هغه بسره که هغه نه پریږدي په ملک کې دې خواسته دلته ځای نه لري، ځایونه نه لري، بیا ځایږي، بیا دغه بیا خوارېږي، بیا دغه ولې نه خوشحاله کېږي؟ په هر مسلمان ورور خوشحاله کېږي، یوازې مهاجرین نه، په هر مسلمان ورور خوشحاله کېږي. د مسؤلینو په خبره له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستنې بهیر د پیل رئیسي شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې له ټولو سره اسلامي امارات اړینې مرستې ترسره کړي دي. په 2015 زیږدیز کال کې افغانستان د 680 میلیون افغانیو پر ارزښت انځر، ممیز، بادام، پسته او جلغوزه نورو هیوادونو ته صادر کړي دي. دغه شمیرې ښیي چې د افغانستان د وچو میوو صادرات په 2015 کال کې د 2024 کال په پرتله زیات دي، خو له دې سره بیا هم بانکي محدودیتونه او صادراتي مسیرونو کې ستونزې د دې لامل شوي چې صادرات کم شي. جلغوزي، انځر، بادام، پسته، چارمغز، کشمش او وچ زردالو د افغانستان د وچ میوو له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي چې د تیر میلادي کال پر مهال دغه محصولاتو صادرات زیات شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په 2015 میلادي کال کې نږدې 215 زره ټنه وچ میوې صادرې کړي چې ارزښت یې 680 میلیونه ډالرو ته رسیده. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې د انځر، کشمش، بادام، پستې او جلغوزیو صادرات د تیر کال په پرتله له 3 تر 4 میلیونه ډالرو پورې زیات شوي دي. به کشورهای ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، فرانسه، قبرس، هلند، روسیه، تاجیکستان، انگلیس، چین، استرالیا و کشورهای متعدد دیگر با وزن حدوداً 205,000 تن و به ارزش 667 میلیون دلار بوده صورت گرفته است. سر له دې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت شمیرې د وچو میوو د صادراتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي، خو د وچو میوو
د صادروونکو ټولنه وایي چې د ویزو ستونزې، بانکي بندیزونه او په چابهار او واګه بندرونو کې ترانزیټي ننګونې هغه لاملونه دي چې لا هم د هیواد د ارزښتناکو وچو میوو پر صادراتو یې منفي سیوری غوړولی دی. نبود تسهیلات کافی برای صادرکنندگان افغان می باشد. این مسئله باعث گردیده تا شماری از تاجران در اشتراک نمایشگاه‌های بین المللی، دیدار با خریداران خارجی و پیگیری امور تجارت با محدودیت‌های مواجه شوند. های دیگه داریم که خصوصا خود ما به سمت اروپا، آمریکا و کانادا کشورهای عربی داریم. از طریق ازبکستان صادرات داریم و از طریق ایران به بندر عباس و دغارون از این طریق صادرات داریم الحمدلله. خب در حقیقت مشکلات ایجاد شده در بندر چابهار. مشکلات کلان است و تلاش ها روان است که تا بتونن که مسئله حل شود بخیر. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پاکستان لارې هند ته د وچو میوو د صادراتي لارو د تړل کېدو له امله لاریانه هوایي شرکت څخه غوښتي وو چې د لیږد لګښتونه راکم او د دغو محصولاتو د صادراتو لپاره ځانګړې چارټر الوتکه ځانګړې کړي. اوس هم ګرځو د مې له دمې وروسته د خپرونې دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ستړي مشئ. سره له دې چې په هیواد کې د ډالرو بیې راټیټې شوي، خو بیا هم د خوراکي توکو بیې مخ پر لوړېدو دي. د ټولنیز موندنې ښیي چې دغه بیې په تېرو شپږو میاشتو کې که څه هم د ډالرو قیمت 6 افغانۍ راښکته شوی، خو د خوراکي توکو په بیو کې بیا هم له 100 تر 0 افغانۍ پورې ډېرښت راغلی. موږ پر همدغې موضوع بحث کوو چې ولې په هیواد کې سره له دې چې د ډالرو بیې ټیټېږي، بیا هم د خوراکي توکو بیې لوړې دي او په ټوله کې د څار پر سیسټم او دغه راز د دغې چارې پر مخنیوي بحث او خبرې اترې لرو. موږ سره په خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محمد طاووس فرزاد میلمه دی. فرزاد صاحب ستړي مشئ، وخت مو په خیر غواړم. په پیل کې همدا وپوښتم، سره له دې چې په هیواد کې د ډالرو بیې راټیټېږي خو بیا هم د خوراکي توکو بیې لوړېږي، علتونه یې څه وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ښاغلی محمدي، درنو لیدونکو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ستاسو ټولو د وخت بخیر. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له بده مرغه د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې خپل اکثریت توکي له نورو هیوادونو څخه واردوي. دا په دې معنی چې د افغانستان د صادراتو او د وارداتو په منځ کې یو غټ توپیر موجود دی چې زموږ او تاسې 11 میلیارده ډالره واردات و او تقریبا 2 میلیارد زموږ ته صادرات و. نو په دې اساس باندې یوازې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت ساتل یا په دې معنی چې د ډالرو کموالی د دې باعث نه کیږي چې په بازارونو کې قیمتونه راټیټ شي. تاسو پوهیږئ چې کله زموږ او تاسې له پاکستان سره تجارتي اړیکه پرې شوه، اوس په بازار کې یو شمېر تقاضا زیاته شوې ده او له نورو هیوادونو څخه چې موږ او تاسې واردات ترسره کوو، د دغو وارداتو باندې قیمتونه یې لوړېږي. دا په دې معنی چې مسیرونه یې چین شوي دي یا مسیرونه یې تغییر کړی ده. نو په دې اساس باندې د توکو په بیې باندې خپل تاثیرات پرېږدي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې مو وویل، یو موضوع د له نورو بدیلو هیوادونو څخه د صادراتو وارداتو موضوع ده. دا په دې معنی چې هغه لارې تغییر شوي دي او ممکن چې د په افغانستان ته چې کوم توکي واردېږي د هغوی قیمت لوړ شوی ده، ولې چې لارې تغییر کړی ده، ممکن چې په لارو کې لږ اوږدوالی رامنځته شوی. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په دغو د قیمتونو باندې تاثیر لري. د دې ترڅنګ تاسو پوهیږئ چې په بازار کې یو څه تقاضا هم لوړه شوې ده. مخکې به موږ او تاسو په ډېر کم وخت کې له پاکستان څخه واردات او صادرات ترسره کول، اوس تاسو پوهیږئ چې دغه لاره بنده شوې ده تر څو له نورو هیوادونو څخه زموږ او تاسو صادرات او واردات ترسره کیږي، یو لږ فرصت نیسي او په دې سره په افغانستان کې د بیو په لوړوالي منتج شوی ده. د دې ترڅنګ یو بل موضوع دا ده چې متاسفانه چې زموږ او تاسې تجاران هم احتکار کوي او دغه د خوراکي توکي ممکن چې دوی ذخیره کړي او په خپلو هغه کوم ذخیرې چې دي هلته دوی ساتي تر څو قیمتونه ښه لوړ شي، بیا دوی خپل هغه توکي بازار ته راباسي. نو زه فکر کوم دا څو لاملونه د دې باعث شوي چې په افغانستان کې د بیو لوړوالی نور هم لوړ شي او زموږ تاسو شاید چې د افغانۍ په وړاندې ډالر هم راټیټ شوی ده او د افغانیو ارزښت زیات شوی ده. بلې فرزاد صاحب، ښه که دغه ټولو هغو دلایلو او هغه لاملونو ته چې تاسې هم یاد کړل وګورو او بیا د احتکار او دغه راز د څار موضوع په نظر کې ونیسو، فکر کوئ ښه ډېری هغه توکي چې لا هم په هیواد کې وو په دغه وروستیو ورځو کې قیمتونه لوړ شوي دي، د احتکار موضوع تاسې اوس مهال څنګه بلئ؟ یو منظم څار پرې شته او که نه، او که د احتکار مافیا لا هم خطرناکه دي؟ زه فکر کوم چې دغه د احتکار د مخنیوي په خاطر باندې یو کمیسیون جوړ شوی ده چې په دې کې د کابل ښاروالۍ د استخباراتو کسان دي،
د صنعت او تجارت وزارت دی او یا شمېر نور ارګانونه په دې کې شامل دي چې دوی څار کوي په دغه باندې. خو بیا هم کله کله دغسې منفي حرکات د یو شمېر تجارانو لخوا متاسفانه چې ټول موږ نشو ویلی خو د یو شمېر لخوا دغسې منفي حرکات ترسره کیږي چې بیا دا باعث دی کړي چې دوی خپل احتکار ترسره کړي او دوی دا بهانه نیسي چې مخکې به په غټه پیمانه باندې له پاکستان دوی واردات کول، اوس دغه لارې تغییر پیدا کړی ده، په زیات وخت کې افغانستان ته توکي رسیږي. نو له همدغه فرصت نه په استفادې دوی متاسفانه چې احتکار کوي او دغه توکي ساتي. نو په دې ارتباط باندې بیا هم دغه کمیسیون موجود دی، خو مونږ بیا هم پیشنهاد کوو یا ټینګار کوو چې دغه کمیسیون چې له مختلفو ارګانونو څخه جوړ شوی ده باید دې باندې مطلقه څارنه وکړي او د نرخنامې دوی چې لکه څنګه لري خپل نرخنامې چې دوی توضیح کوي هغه نه هم څارنه وکړي او د تجارانو په کاروبار باندې څارنه وکړي. د احتکار په برخه کې باید دوی کار ترسره کړي. لکه څنګه چې مویل دغه کمیسیون یو عالی رتبه کمیسیون ده او دوی به وکولی چې د احتکار مخه ونیسي، بلکې دا کوم قیمتونه چې دلته دوی تنظیم کړی شي او باید چې د نرخنامو په اساس باندې دوی هر وخت باید د نرخنامو نه څارنه وکړي تر څو تجار یا کوم پرچون فروشان چې دي چې له دغه نرخنامې نه سرغړونه ونه کړي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې یوازې لکه څنګه چې باید دا خو یو اقتصادي اصل دی چې کله د پیسو ارزښت د ډالر په ارتباط باندې زیاتیږي باید چې د پیسو د ارزښت په اساس باندې باید قیمتونه هم راټیټ شي. خو متاسفانه چې افغانستان لکه څنګه چې مو وویل یو وارداتي ملک دی او دا چې په هر هیواد کې کله کله چې په بل هیواد کې هم نوسانات رامنځته کیږي هغه تاثیرات خپل پر افغانستان باندې لري. تاسو پوهیږئ چې موږ تاسو زیات توکي له نورو هیوادونو څخه واردوو او کله چې په هغو هیوادونو کې بعضې نوسانات رامنځته کیږي د ډالرو په ارتباط باندې جنګونه رامنځته کیږي یا نور موضوعات رامنځته کیږي مستقیما د افغانستان په اقتصاد باندې او د افغانستان په بازار باندې تاثیرات لري. ولې چې موږ تاسو اکثریت توکي له نورو ملکونو څخه دي، نو په دې اساس باندې موږ تاسو کله کله یو وارداتي تورم هم په افغانستان کې موجود دي. نو په دې اساس فکر کوم چې دغه څو لاملونه یو ځای شوي دي چې دا د قیمت په افغانستان کې د قیمتونو لوړوالی رامنځته شوی ده. ښه فرضا صاحب که وګورو هغه مسله چې همیشه مطرح کېږي دا د کله چې د ډالرو بیې ټیټېږي خو قیمتونه په هغه اندازه باندې ژر نه ټیټېږي نسبت دې ته چې کله بیې لوړېږي سمدستي د قیمتونو بیې هم ورسره لوړېږي. فکر کوئ ولې په دغه برخه کې هغه په ټوله کې مسؤل بنسټونه پاتې راغلي دي؟ ځکه موږ ګورو تر میاشتو پورې بیا د خوراکي توکو یا په ټوله کې هغه توکي چې لومړنۍ اړتیاوې دي بیې هماغسې لوړې پاتې وي. تاسو پوهېږئ محمدي صاحب، زه به تاسو پوښتنې ته راشم. کله کله دغه ډالر په نوسان کې دي، یعنې دا په دې معنی چې ډېر کم وخت کې د دې قیمت او ارزښت ښکته او پورته کیږي او دا کوم تجار چې دوی مال راوړي افغانستان ته ممکن دوی د 2 میاشتو یا د 1 میاشت لپاره یا د 2 میاشتو لپاره دوی توکي افغانستان ته راوړي. نو په دې اساس باندې چې په یو قیمت باندې اخیستي وي په بیرون له افغانستان څخه دوی د دغه نوساناتو په اساس نشي کولی چې خپل قیمتونه تنظیم کړي. ولې دوی مثلا د 2 میاشتو لپاره توکي اخیستلي دي خو دلته په افغانستان کې په 1 میاشت کې یا په 15 ورځو کې د ډالرو په قیمت کې ډېر بدلون راځي. نو په دې اساس دوی په کوم قیمت دوی هغه توکي اخیستلي دي دوی نشي کولی چې خپل توکي له خپل اخیستل شوي قیمت نه په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي. نو دا په دې معنی چې وخت چې یو څوک د 1 میاشت لپاره یا د 15 میاشت لپاره یا د 2 میاشت لپاره توکي تجار افغانستان ته راوړي دوی نشي کولی چې د 15 ورځو چې کوم نوسان په ډالرو کې رامنځته شوی ده هغه دوی خپل قیمتونه ښکته کړي. نو او بل تاسو پوښتنه ده چې دغه کمیسیون چې ده دغه دوی چې دغه دنده پر غاړه لري، که هغه ښاروالي ده، که د صنعت او تجارت وزارت ده، که د تجارانو ټولنه ده، که استخبارات دي، که نورې برخې دي، دوی باید په جدي توګه باندې په دې باندې پاملرنه وکړي او دې ته توجه وکړي او هر وخت دوی باید چې هغه کوم نظارتي ټیم چې لري باید د بازار نه دوی هلته بازار ته لاړ شي، خپل نرخنامې چک کړي، د خپلو نرخنامو په اساس باندې قیمتونه دوی وټاکي. نو په دې اساس باندې دوی لپاره پکار ده چې دغې موضوع ته ډېره توجه ولري او کله کله متاسفانه چې تجار هم په داسې شکل باندې خپل یا احتکار کوي یا په داسې شکل باندې قیمتونه پورته کوي چې دغه کمیسیون څوک چې پکې دي دوی ته هم فکر کوم تر یو حده پورې به ستونزمن تمامیږي چې دغو موضوعاتو نه په ښه توګه باندې څار وکړي. نو په ټوله کې دا د دغو ارګانونو وظیفه ده، د تجار وظیفه ده چې تاسو پوهېږئ اوس متاسفانه چې د افغانستان خلک له بده مرغه چې یو بد اقتصادي وضعیت سره مواجه دي. تاسو پوهېږئ چې د نړیوالو بنسټونو لخوا هر وخت
دغسې ارقام راځي چې متاسفانه چې د افغانستان د خلکو وضعیت بیکاري تر یو حده پورې موجوده ده، د خلکو قدرت د خرید ټیټ دی. نو په داسې حالاتو کې هم د تجار لپاره پکار ده چې خپل هغه د خپلو د هیوادوالو هغه وضعیت اقتصادي ته وګوري. دوی باید احتکار ونه کوي، دوی قیمت فروشي ونه کوي. تر زیاته حده پورې دوی باید کوښښ وکړي چې په کوم قیمت چې دوی هغه واردات کړي دي، توکي اخیستي دي، ډېر کم څه دې واخلي. ولې چې اوس د افغانستان د خلکو د لاسنیوي وخت ده، اوس خلک بیکاره دي، خلک د اقتصادي ستونزو سره مواجه دي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم چې هم د تجار وظیفه ده، هم د دولت وظیفه ده، هم د مختلفو اړخونو وظیفه ده چې په دغه موضوعاتو ته توجه وکړي او قیمتونه خپل پورته نه کړي. او لکه څنګه چې ما وویل د دې د دغه جبران لپاره موږ تاسو کولی شو چې خپل داخلي تولیدات ته مراجعه وکړو او افغانستان حکومت وکولی شي چې د صادراتو پر ځای باندې ورو ورو په افغانستان کې د توکو د تولیدي شرکتونه نور هم رامنځته کړي، تر څو موږ تاسو اتکا د وارداتو په ځای باندې انشاءالله له خپلو کورنیو تولیداتو څخه وي. ښایي په ټوله کې عموم په نړیوالو بازارونو کې ځینې نوسانات یا بدلونونه دي چې هغه مشترکه مسایل چې دي په هغې کې هیوادونه یو څه زیان ویني یا په ټوله کې بیې قیمتونه پکې ټیټ وجه کېږي. مثلا په دغه تېرو ورځو کې موږ د سرو زرو بیې لیدلې چې په هیواد کې هم بیې لوړې شوې وې. په ټوله کې بیا تاسې دلته یوه بله مسله هم یاده کړله. په سیمه کې مثلا د ایران هیواد څه موده وړاندې کړکېچ پکې اوس مهال یو ځل بیا دغسې یو حالات وضعیت دی چې تر ډېره پورې موږ له دغه هیواد سره سوداګري هم لرو، ورسره جفت مو پاکستان سره هم لارې تړل شوي دي. یعنې په یو ډول باندې موږ وارداتي هیواد یاستو، د ځینو بدلونونو که د سیمې په کچه اوسي او یا هم په نړیواله کچه اوسي، افغانستان ترې اغېزمن کېږي. فکر کوئ د دغې چارې حل په څه کې وینئ تاسې په داسې وضعیت کې چې په کور دننه هم موږ ګڼې منابع لرو؟ زه فکر کوم اغلی محمدي صاحب چې بلې همدغه موضوعات دي. وخت چې په ایران کې بعضې کړکېچونه رامنځته شول، مظاهرات شول، نور موضوعات و، تا باندې دوی هغه کوم تولیدي برخه چې دغه ته هم زیان رسېږي، بازار هم ګډوډ کېږي. ولې چې په یو هیواد کې چې هلته ستونزې موجود دي، تا باندې په ټولو برخو باندې که سیاسي برخې دي، که اقتصادي برخې دي، که امنیتي برخې دي، په ټولو برخو باندې خپل منفي تاثیرات لري. ممکن چې هلته بعضې فابریکې تړل شي. ولې چې هغه مظاهرات چې وه ډېر وضعیت ډېر ښه نه وه په ایران کې، نو په دې اساس ممکن چې د تولیدي برخه هم یو څه ټکنۍ شوي. او موږ تاسو چې واردات ترسره کوو، خپله طبعا وخت چې په نورو بازارونو کې کمښت رامنځته کېږي، یا هلته کوم کړکېچ رامنځته کېږي، یا قیمتونه لوړېږي، یا نوسانات پولي راځي، نو په دې اساس خپله مستقیما د افغانستان په بازار باندې تاثیرات لري. ولې چې افغانستان ما لکه څنګه چې وویل تر تقریبا 90% خپل توکي د ضرورت چې د هغه له نورو هیوادونو څخه واردوي. او له دې خوا پاکستان هم لاره بنده کړې. نو یوازې زموږ تاسو لپاره اوس مغه ایران تر یوه حده پورې ادرس د صادراتو واردات لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونه دي. نو زه فکر کوم چې د دې پر ځای باید نورو بدیلو لارو باندې هم کار وشي، او په ټوله کې په افغانستان کې دې ته توجه وشي چې له خپلو هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي او هغه دې کولی شي چې داخلي بازار کې ورکړی شي، باید له هغو منابعو څخه استفاده وشي. تاسو پوهېږئ چې اوس د بعضو توکو قیمتونه لوړ شوي دي. موږ تاسو کولی شو چې په افغانستان کې که هغه موضوعات ته یا هغه برخې کې چې موږ تاسو تولیدات لرو له هغه نه استفاده وکړو، او هغه برخې چې موږ تاسو اوس هم واردات لرو کولی شو چې هغه برخې شناسایي شي، یا اسسمنټ یا ارزیابي ترسره شي چې افغانستان کوم توکي له نورو هیوادونو څخه واردوي، او موږ تاسو په افغانستان کې کوم توکي لرو. نو دې په اساس باید یو اسسمنټ یا ارزیابي ترسره شي، تر څو دا مشخص شي چې افغانستان کوم تولیداتو کې اوس خودکفایت رسېدلی ده او نورو هیوادونو ته ضرورت نه لري. باید اول فوکس په همدې باندې وشي، او د هغو مشابه توکو چې په افغانستان کې هغه تولید شوي دي او له نورو هیوادونو څخه واردېږي، د هغو مخه ونیول شي. ولې چې زموږ او تاسو د صادراتو د وارداتو د زیاتېدو مخه ونیسي. کله چې موږ تاسو صادرات تر ډېره حده پورې واردات کوو، همدغه واردات د دې باعث کېږي چې د نورو هیوادونو تورم یا پیسو پړسوب یا د قیمتونو لوړوالی په افغانستان باندې تاثیر کوي، د هغوی هغه کوم کړکېچونه چې د افغانستان باندې تاثیر کوي. نو په ټوله کې باید یو ارزیابي ترسره شي چې افغانستان څه په خپل هیواد کې تولیدولی شي. هغې برخې کې چې موږ تاسو خودکفایت رسېدلي وي، هغه باید چې نور هم تقویت شي او د دغه مشابه توکو مخه ونیول شي. دې ترڅنګ چې کومه برخه کې موږ تاسو ضرورت لرو، هغه باید هغه باندې کار وشي، سبسایډیانې د حکومت لخوا ورکړل شي، ټکسونه پرې راکم شي، ځمکه ورته وویل شي، برېښنا ورته مساعده شي، تر څو هغو برخو کې چې موږ تاسو ډېر متکي په نورو هیوادونو باندې هماغه په خپل هیواد کې تولید کړی شو، تر څو د دغسې نوساناتو د دغسې ستونزو مخنیوی هم کړي انشاءالله. ښه، تر 2 دقیقو پورې فرصت لرو. فرزاد صاحب که وروستۍ پوښتنه هم وپوښتم او بحث هم همدلته راټول کړو.
اسلامي امارات د اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسي یادونه کوي په داسې حال کې چې دوی وایي چې هڅه کوي خپلې د ارتقا نقطې ډېرې کړي او موږ په دې وروستیو کې ګورو چې حتی هغه هیوادونو سره چې په یو څه ناڅه باندې سوداګریزې اړیکې لرو هلته هم لږ ډېر بدلونونه یا کړکېچ رامنځته کیږي افغانستان ترې اغېزمن دی موږ پر دغې مسلې مخکې هم خبرې وکړې فکر کوئ دغه اوسني وضعیت ته د افغانستان په کتو که هغه اقتصادي وضعیت دی که اقتصادي اړیکې دي که راکړه ورکړه ده له نورو هیوادونو سره او که بدیل مسیرونه دي او په ټوله کې بیا په کور دننه پر ځان بسیا نه ده چې تر سلو زیاتو توکو یا اقلامو باندې افغانستان پر ځان بسیا دی څومره کاله وروسته به بالاخره افغانستان وکولی شي که له دغو منابعو څخه چې کورني دې ګټه واخلي بالاخره له هغو هیوادونو څخه چې اوس مو وارداتي تکیه ده پرې او که کړکېچ رامنځته کېږي بالاخره دوی د ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي افغانستان به ترې اغېزمن نه وي تاسو وګورئ محمدي صاحب چې اول خو د برېښنا موضوع ته موږ تاسو کرا شو اوس په کابل کې متاسفه چې موږ تاسو یو پایداره باثباته برېښنا ته لاسرسی نه لرو تاسو وګورئ چې مثلا په ډېر کم وخت کې برقونه یا برېښنا کورونو ته ورکول کېږي بیا قطع کېږي موږ تاسو 300 میلیونه ډالر د برېښنا په مقابل کې نورو هیوادونو ته ورکوو که هغه منځني اسیا هیوادونه دي که ایران دي که نور هیوادونه دي خو په افغانستان کې په لویه کچه باندې د دې ظرفیت موجود دی که 220,000 میګاواټه د لمریزې برېښنا ده 80,000 د بادي برېښنا ده 23,000 د اوبو برېښنا ده 15,000 میګاواټه د حرارتي برېښنا موجودیت دی خو متاسفانه چې بیا هم موږ تاسو نورو هیوادونو څخه برېښنا واردوو او کله کله چې دوی خپل موسم تغییر کوي دوی په موږ باندې برېښنا کموي چې متاسفانه تاسو پوهیږئ چې وخت چې په یو هیواد کې د دومره اندازه باندې د برېښنا تولید زمینه مساعد دی خو بیا هم موږ تاسو د برېښنا له ستونزو سره مواجه یو او هر کال موږ تاسو 300 میلیونه ډالر نور هیوادونو ته ورکوو نو په دغسې حالاتو کې باید چې افغانستان په خپل کورنیو تولیداتو باندې اتکا وکړي یا د دې ترڅنګ موږ تاسو نورو هیوادونو څخه حبوبات دي که یا میوې دي او که سبزیجات دي موږ تاسو واردوو خپله په افغانستان کې د 9.4 میلیون هکتار ځمکه د زراعت لپاره مساعده ده او 15 میلیارد متر مکعب د افغانستان اوبه دي او تقریبا 80% د افغانستان نیرو د کار چې ځوان دی هغه مساعده ده خو متاسفانه چې موږ تاسو بیا هم خپل نور توکي له نورو هیوادونو څخه واردوو که چیرته په کورنیو برخه کې دې ته توجه وشي انشاءالله چې موږ تاسو د واردات په ځای به صادراتي ملک کیږو او دې ترڅنګ باید چې هغه کوم چې د روسیې لخوا افغانستان په رسمیت پیژندل شوی ده باید داسې اقدامات د روسیې لخوا ترسره شي چې موږ تاسو دا احساس کړی شو چې مثبتې پایلې ولري او په دې وروستیو کې په دې باندې خبرې شوي چې له روسیې څخه به تیل او ګاز انشاءالله افغانستان ته واردېږي کور موادان د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محمد طاووس فرزاد درنو لیدونکو د بازار خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي له تاسې او همکارانو په مننې ښه وخت ښې چارې